نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. عاطفه او ښاپیرۍ په ګډ کور کې سره ژوند کوي. د دوی ترمنځ ډیری وخت د کور د کارونو پر سر ناندرۍ او لانجې وي، ان تر دې چې ښاپیرۍ له کوره مروره او د خپل ورور سرور خان کره لاړه. خوا ملک ادم خان د سمندر خټګر کره ورغلی دی. دا چې د څه لپاره اوس یې اورو. څنګه چې زمونږ یاد دی وکړه مالک صاحب ادم خانه. لږ په سراتب جا سمندر استاده پر اتک مې دې سترګې درنې شوې که څه چې داسې پوښتنه دې وکړه. خدای دې نه کوي مالک صاحب، دا څنګه خبرې دي چې کوي؟ میلمه خو د خدای دوست دی او بیا زما سترګې به ولې د درانه میلمه پر اتک درنیږي نه روښانه کیږي. لږ په سراتب جا کور دې ودان ټوکه مې در سره وکړه. پوهېږم مالک صاحب، تا دې خدای لري. ښه شو چې راغلې. دا د چایو پیاله در واخله. راکه له دې قابه شیرنیګه کم خولې ته که. سمه ده خیر اوسې، ته دې هم ځان ته پیاله ډکه که که نه؟ سمه ده ډکومه. ښه سمندر استاده، دا راته ووایه چې په څه شي بوخت یې او څه کارونه کوې؟ هی مالک صاحب، په دې ژمي کې کارونه له کومه شول؟ بیکاري ده. په هماغه لږه ځمکه کې مې ځان بوخت کړی دی. د چا خبره هسې ورځ تېروو. چې داسې ده نو بیا خو په ښه وخت کې راغلی یم. هغه څنګه مالک صاحب؟ لږ په سره تېر شه، د څو ورځو په مخه مې یو کار درته پیدا کړی، لږ به د فکر ورسره بدل شي. چې شای په خوله دې برکت شه چې داسې د خیر خبره دې وکړه. ولې نه؟ زما خوی خو تا ته معلوم دی چې په کور کې ناستی مې نه خوښېږي. بیخي ځمکه ځای ته راکوي. اوه په همدې خاطر خو مې وویل چې په ښه وخت کې راغلم. ښه نو مالک صاحب، اوس دا راته ووایه چې څنګه کار دی؟ که ته مې تر داده پورې پرېږدې درته وبه یې وایم. ټول واک د تا دی مالک صاحب، دا څه وایې؟ لږ په سره تېر شه، زموږ د حجرې او د غوجلې د چت لاړې ورسته شوي دي. نیت مې دی چې واړوم او له سره یې پټ کم. نو په زړه کې مې راته وکړه چې د دې چتونو کاږلول له سمندر استاد نه بغیر د بل چا له وسه پوره کار نه دی. نو ځکه دلته راغلم چې تا ته ووایم. یاره ژوندی اوسې مالک صاحب، دا خو ستاسو مهرباني ده چې په ما باندې دومره پیرزوینه دې ده. لږ په سره تېر شه چې په کلي کې د سمندر استاد په څېر تکړه خټګر وي، بل چا ته بیا صبر دی چې زما د کوټو په چتونو ګلملاره تېره کړي. پوه شوې او که نه؟ بس ته چې په ما دومره حسابوې، نو زه به دا درته ووایم چې دې ته د زړه لکه د غره غوندې ټول ونیسه. د کوټو چتونه به له خیره سره داسې درته کاږل کم چې په عمر کې بیا ونه څاڅي. خیر اوسې سمندر استاده، لږ په سره تېر شه، بس کار ته د هسې مټې را بډ وهه. هسې نه چې واوره رټېده شي او بیا په اوریا کې خټې هم نه کېږي. او بالکل، ته صرف د لاړې او تیرانو غم وخوره، نور کار یې شروع بوله مالک صاحب. لږ په سره تېر شه، د لاړو او تیرانو غم مې لا د وخته خوړلی دی. ته د ګلملا او نور د خټګرۍ سامان در سره واخله او بیا د مونږ کره راشه چې بسم الله پې وکړي. سمه ده، له خیره سره که د خدای رضا وه په همدې ورځو کې درځم او کار یې درته خلاصوم. رښتیا مالک صاحب، یو کاریګر به مونیسئ چې په یوازې ځان نه کېږي. لږ په سره تېر شه، د کاریګر غم مه کوه. جمال خان د 10 کاریګرو ځواب درته وایي. ګوره هغه به خټه ګلملې ته در رسوي. او څنګه وکم داسې نه چې خبرې مې پې بدې ولګي. خو نو ولې به پې بدې لګي؟ د مؤمنې روغتیا تر هر څه مهمه ده. ته صبر چې زنګ ورته ووهم. خدای دې وکړي چې کریم په غوسه نه شي. هلو؟ بله کریم وروره، څنګه یې؟ ښه یې؟ ګلالۍ خورې ته یې؟ و زه خپله یم ګلالۍ. ښه څنګه یې ګلالۍ خورې؟ ښه یې؟ کور کې قراري ده؟ شکر د الله پاک مهرباني ده. ته خپله څنګه یې؟
ښاپیرۍ او ماشومان ښه دي؟ تر اوسه خو الحمدلله ټول ښه یو. ستاسو څه حال دی؟ شکر چې ښه یې. موږ هم ښه یو. خیر خو به و. څنګه دې زنګ راوهلی؟ کوم څه دې ویل که څنګه؟ و د مومنې ورېرې سره مې اندېښنه وه. ما ویل چې یو زنګ درته ووهم او پوښتنه یې وکړم چې اوس څنګه ده. د مومنې سره دې څنګه اندېښنه پیدا شوې ده؟ هغه خو روغه جوړه ده. کریمه وروره، که دې پام شوی وي مومنه په دې وروستیو کې ډېره ډنګره او بې اشتها شوې ده. رښتیا هم د مومنې اشتها دا څو وخته کېږي چې بیخي خرابه شوې ده. چې ډوډۍ راواخلو د ده خوله لکه چا چې ورتړلې وي. وایي زړه ته مې نه کېږي. یوازې دا نه، بانې هم نیسي او بدخویه شوې هم ده. همداسې نه ده؟ هو، لږې خوی هم بدل شوی دی او بانې خو ډېرې جوړوي. زه خو وایم کاشکې چې مومنه دې یو ځل کلینیک ته راوستې وای چې ډاکټر معاینه کړې وای چې د دغه بدخویۍ او بې اشتهایۍ علت یې معلوم شوی وای. ګلالۍ خورې د دې هر څه یې په ډاکټر څه. ماشومان دي نو په یو حال نه وي. کله یې خوراک ته اشتهایي او کله نه. د دې وړو خبرو په خاطر تر ډاکټر او کلینیکه منډې وهل ما ته سم نه ښکاري. ګوره کریمه وروره، د مومنې دغه حالت ما ته نورمال نه ښکاري. په دې کې بې پروایي مه کوه او مومنه ورېره مې ارومرو کلینیک ته راوله. ګلالۍ خورې ته ما عجیبه خبرې کوې. سبا به ډاکټر راته وایي چې روغه جوړه نجلۍ دې څه ته راوستې ده. بیا به څه ورته وایم؟ داسې نه درته وایي. مومنه روغه نه ده. زه ډارېږم چې خدای مکه داسې نه چې مومنه په رواني ناروغۍ باندې اخته شوې وي. ښه، داسې ښکاري چې د رحیم لالا په خوله کې مې خبره نه ده ټینګه شوې او تا ته یې در رسولې ده. هی رحیم لالا، بیا دې وخته دا ډول ډنګولی دی. د څه شي خبره؟ دا ته کومه خبره یادوې؟ همدا چې زما په لور پورې اوس لیونیانو ټاپې لګوي او دا دی اوس ته مو سره یو لاس شوي او په خپلې ورېرې پسې مو داسې خبرې شروع کړي دي. ګوره کریمه، په دې خبرو دې سخته خفه کړم. داسې خبرې مه کوه. رحیم ورور مې ماته د خولې سپړ هم نه دی کړی او بیا هغه به ولې داسې یو کار کوي؟ چې هغه درته نه ده کړې نو بیا ته دې کومه خبره شوې؟ زه شکر خپله سترګې لرم او مومنه چې زمونږ کره وه ما په خپلو سترګو د دې حال لیدلی و چې خو یې څومره له پخوانه بدل شوی. ګلالۍ خورې په دې خبرو پسې دې سر مه ګرځوه. په مومنې هېڅ هم نه دي شوي. رکه روغه ده. داسې بې ځایه اندېښنه مه کوه. کریمه، زه ډارېږم هسې نه چې مومنه پرته له رواني ناروغۍ نه په کومې بلې ناروغۍ اخته شوې وي. بابو څه دی ویل؟ هو، ښاپیرۍ ته هم در سره غږ کړه چې راشي. دواړو ته یوه خبره کوم. سمه ده بابو. ښاپیرۍ و ښاپیرۍ چیرته یې؟ یو ځل د بابو کوټې ته راشه. څه وایې عاطفې؟ یو ځل راشه بیا به درته ووایم. ښه ده، دا دی درځم. دا دی غږ مې ورته وکړه، اوس به راشي. عاطفې خورې څه دې راته ویل؟ بابو ویل چې ورغاکه له ما او تا سره څه کار دی. بابو خیر خو به وي. خیر دی، دواړه کښېنئ. بابو ژر دې خبره وکړه چې اندېښنه مو شوه. د اندېښنې خبره نه ده. یو کار کوم چې دواړه د هرې ورځې بحثونو او جنجالونو نه خلاص شئ. بابو مونږ خو ډاډ درکړ چې نور به زه او عاطفه د کار په سر سره هیڅ بحث نه کوو. ښاپیرۍ رښتیا وایي. سبا به بیا سره نښتې یاستئ. دا به ښه وي چې کار درته وویشم چې دواړو ته خپل کار معلوم شي. بابو زه خو وایم چې د کار ویشل هیڅ ضرور نه دی. مونږ خو ژمنه وکړه چې لکه د خویندو به وخت تېرو. خیر یوسئ، خو که دا کار وشي نو بیا که زه یم او که نه کار به مو سره معلوم وي. بس هر څنګه چې دې خوښه وي او تا ته ښه ښکاري هماغسې به وکړو. ستا خوښه ده عاطفې؟ هو خوښه مې ده بابو. څنګه چې ته وایې زه یې منم. دا کار ستاسو د خیر لپاره کوم چې وخت مو سره په مینه او خوښۍ تیر شي او بیا د کور د کار په سر په کور کې زما د زامنو ترمنځ غم او خفګان جوړ نشي. سمه ده بابو،
یوه ورځ به زه د کور د جارو کولو، اوبه راوړلو او د غوا خدمت کوم او یوه ورځ به عاطفه دا کار کوي. صحیح شوه. دا چې ستا اولادونه واړه دي نو عقله به هم در سره په کار کې مرسته کوي. آفرین، په دې خبره مې در نظر ډېر ښه شو عاطفې. خدای مو سره خوشحاله لره. یو بل سره مو که د مرستې وس و خامخا یې سره کوئ. زما خو چې څه وس وي ورسره کومې. خوشحاله شي عاطفې خورې، عقله دې هم خیر یوسي. تل یې را سره پوره کار کړی، ګنې فهیم او مومنه خو راته غلی کوي. کاشکې له اوله مې درته کار معلوم کړی وی، اوس به دومره خواشینۍ او جنجال نه وی تېر شوی. له دې وروسته به داسې نه کېږي ببو. ما او ښاپیری هم تېروتي وو چې لا پخوا مو کار ویشلی وی، هېڅ خبره مو تر منځ نه راتله. که له دې وروسته مې سره په بحث ولیدئ نو دعا به رانه ونه ګورئ. ملک صاحب ادم خانو، وا ملک صاحب، تا ته دې ویل چې لږ ودرېږه چې کار مې در سره دی. راځه راځه ولاړ یم ناظره. چې زه دې ولیدم نو لورې دې له مخې دستي دې لاره چپه کړله. لږ پس راتېر چې ولې ته بدماش یې او که زه د قرضداره یم که څنګه چې لاره به درنه چپوم. تا ته دې ویل چې ملک صاحب ادم خانه پیسې راوباسه چې عبدالقادر ګل ته مې پې مالټې یوسمه او لورې دې له مخې زه یې ورسره نوشي جان کړم. د څه شي پیسې غواړې وخواږې؟ لورې دې له مخې سوال درنه نه غواړم، د څو ورځو د کار پیسې مې در باندې پاتې دي. اوس مې را یاد شو، لږ پس راتېر شه، زه خو چېرته تښتېدلی نه یم، در به یې کړم. تا ته دې ویل شي زه په هر چا باور نه کوم. لږ پس راتېر شه، په دې غټ سر کې د چتي مغزه دي، د چتي. ولې؟ له خیره سره چې خپل قرض نه غواړم نو مازغې مې د چتي شوه. ما مطلب دا دی چې لږ پس راتېر شه، ډېر لنډ فکره یې چې 2 ورځې کار دې وکړ او دستي یې پیسې غواړې. ما او ستا خو د 2 ورځو خبره نه ده که نه؟ تا ته دې ویل شي کار خو ختم شو، د غوجلې چت ته دې هم لرګي راوړلو او د حجرې هم. لږ پس راتېر شه، کار خو لا شروع هم نه دی او تا لا ختم کړه. آفرین شه پر ما چې تا ته مې د کار وویلو. ما خو که په راستۍ کار کړی او تا ته دې ویل شي اوس یې هم کومه، خو نور څه شی کار پاتې نه دی لکه چې د ټولو کوټو چتونه پټوې که څه. که ژوند و ناظره، څو ورځې وروسته به غټ د لرګیو ټال کې ناست یې. لږ پس راتېر شه چې څو ژمی خلاصېږي نو د پیسو به در سره شمار نه یو. ته لکه چې هسې ما په خیالونو خوشحالی وې که څه ملک صاحب؟ سمه د رښتیانو خبره راته وکړه. ما خو چې درته کومه خبره وکړه نو لږ پس راتېر شه، بیا پکې نورې خبرې مه کوه، فقط سیل کوه چې څنګه د ټول عمر له بېکارۍ نه خلاصوم. نو لورې دې له مخې زه به څنګه په تش جب تجار شم؟ زما خو هېڅ باور نه شي. د پیسو غم مه کوه، ستا پکې 1 روپۍ هم نه لګېږي. ته فقط لږ پس راتېر شه، لرګي خرڅوه او له خلکو پیسې اخله. نو دومره لرګي به له کومه کو؟ دا زما د غوجلې حجرې چتونو ته مو لیکمه کړله. تا ته دې ویل شي ملک صاحب له ځانه سره ما په اوبو لاونه کې لرې د له مخې داسې بل رقم کار ته دې لاس اچولی. نورو کیسو پسې مه ګرځه ناظره، لږ پس راتېر شه، د لرګیو لپاره د تلې غم وخوره او د ما د پټیو کوم کونج کې سفره جوړه کړه. پوه شوې که نه؟ نوی کور نوی ژوند د BBC رادیویي ډرامه. ډېره وروسته کې د کریم د کمکۍ لور مومنې په چلند کې بدلون راغلی و. هغې د کور له نورو ماشومانو سره نښتې کولې، ډوډۍ ته یې مینه نه کېده، ډنګره شوې وه او نوکان به یې تل په غاښونو پرې کول. خو اوس به په ډرامه کې واورو چې ناظر په څه کار بوخت دی. باران دی ووري وي
او دی ورینو ناظر کاکا په څه شي لګیا یې؟ اوهو کله چې راغلې تا ته دې وشي زما همداسې یو تکړه کارګر به کار و لکه دا څه ته دې په کار و؟ ګوره شمسه ډېرې پوښتنې به نه کوې لرې د له مخې نستوړي د ټول که او کار شروع که کار نو ته خو یو وار ځواب راکړه چې دا لرګي د څه لپاره ټکوایې؟ تا ته دې ویل شي ناظرګل به له دې وروسته د کلي غاټ تجار وي ټول خلک به یې ناظر خان بولي ناظر خان له خیره سره نو ته خو لګیا یې او د ملک ادم خان په ځمکه کې کار کوې داسې راته ښکاري چې د سرور خان په ځای دی له هغه سره کار شروع کړی وي زه د هېچا لپاره هم کار نه کوم لورې د له مخې ادم خان خو مې پخوانی انډیوال دی ښه نو ځکه یې په ځمکه کې لګیا یې او لرګي ټکوایې دلال باسي زویه زه د ادم خان مزدوري نه کوم تا ته دې ویل شي په ګډه مې ورسره تجارت شروع کړی تجارت څه شی تجارت دې ورسره شروع کړی څه شی خرڅوی ډېرې پوښتنې مه کوه لرې د له مخې زه د خیر په کار کې لګیا یم او ته مې له کاره باسي ناظر کاکا ته خو د لرګیو په ټکوایلو لګیا یې دا خو د خیر کار نه دی تا ته دې ویل شي د خیر کار څنګه نه دی تر دې بل غټ د خیر کار شته هله راشه مرسته راسره وکړه سمه ده مرسته در سره کوم خو ته به لومړی کار راښیې چې دا لرګي د څه لپاره ټکوایې تا ته دې ویل شي له خیره سره غوږ رانږدې کړه ووایه موږ دا تجارت د ټولو کلیوالو د خیر دپاره شروع کړی په تېر ژمي کې د ګازي بخاریو د لاسه ډېر خلک مړه شوه هو ګازي بخارۍ خو ډېرې خطرناکې دي سړی وژني آفرین وایم په خبره پوه هلکې نو لرې د له مخې زه او ملک ادم خانم د لرګیو ټال جوړوو ښه ما ویل چې دا لرګي د څه لپاره ټکوایې اوس پوه شوم تا ته دې ویل شي په نن او سبا کې به په دې ځای کې په خاروارو لرګي پراته وي او خلک به د ګازي بخاریو له غمه خلاص وي خو زما زړه یې نه مني چې ته به د لرګیو ټال جوړ کړې ولې نه مني له خیره سره دومره لرګي به له کومه پیدا کوئ چې خوله دې بنده که لرې د له مخې د کار هلک نه یې یوازې خبرې دې زده دي که رښتیا هم نیک هلک یې او غواړې چې ثواب وګټې نو بسم الله که او کار را سره شروع که لالو لالو دلته مرازه پیشو زمون فایم بیده ده لکه گوده درنجو لالو 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 بیده شفایم بچو لالو 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 خاپیری دا غوا ولې رمباړې وهي نه پوهېږم لکه چې وږې ده زه خو یم چې یو ځل ورشه او لږ واښه ور واچوه فهیم مې په غېږ کې دی هغه ویده کوم فهیم یو ځل پرېږده په منډه ورشه غوا ته به واښه ور واچوي او بېرته به راشي وګوره داسې رمباړې وهي نارې مه وهه کریمه ورغلی به وای دومره سخت کار نه دی خو نن یې عاطفه مړوي د هغې په تمه مه کښېنه ورشه په خپله یې مړه کړه هسې نه چې بیا هم ترمنځ کوم جنجال جوړ شي له دې وروسته مو ترمنځ جنجال نه جوړیږي بېغمه شه څنګه ځکه چې د هر چا کار په نوبت دی څنګه نوبت پوه نه شوم بابو د کور کارونه مونږ ته راوویشل زه عاطفه او د عاطفې لورانې به خپل خپل کارونه کوو ځکه وایم چې له دې وروسته د کار په سر جنګ نه جوړیږي رښتیا څومره ښه کاشکې له اوله دا کار شوی وی هو اوس به هر څوک خپل کار په خپل وخت کوي یو د بل له چیغو او نارو به خلاص وي یاره ښاپیرۍ دا خو ډېر ښه کار شوی دی وایم په مور مې دې آفرین وي ډېر ښه کار ته ورپام شوی هو زه او عاطفه هم په نوبت باندې خوشحاله یو د لورانو یې هم خوښه وه وګوره غوا لا اوس هم رمباړې وهي څوک لکه چې نه دي ورغلي زه خو یم چې ته خپله ورشه سمه ده ما ته خو ورتګ سخت نه دی خو درته ومې ویل چې بابو کارونه راویشلي دي نن غواو ته عاطفه واښه وراچوي خیر دی که کار په نوبت هم وي پروا یې نشته د عاطفې په خاطر ورشه هغه به درنه خوشحاله وي سمه ده ور به شم هو کله کله که نوبت هم وي
د کور د خوشحالۍ او صمیمیت په خاطر د عاطفې سره په کار کې مرسته کوه. ته ښه وایې، زما امنیت و چې له دې وروسته به له عاطفې سره په هر کار کې مرسته کوم. که دې داسې وکړل زما زړه به وګټې. که نور هېڅ هم نه وي، زما په خاطر همدا کار کوه. د کور خوشحالي ډېر لوی نعمت دی. هو، په غم او خفګان کې یوه ورځ هم په سړي دومره اوږده شي لکه کال. نو اوس ورشه او غوا ته واښه ور واچوه چې رمباړې ورکې شي. عاطفه ګوندې په کوم بل کار کې مصروفه وي، غوا ته به نه یې وزګاره. دا دی، فهیم هم ویده شو. ته صبر چې په خپل ځای کې پرېباسم. خسې ښه شو، اوس نه د فهیم نم بېغمه شه. ته ښه وایې، خدای مو دې له بې اتفاقۍ څخه وساتي. نور خو له جنګ او دعوو ستړې شوې یم. خدای مو دې په کور کې خوشحالي راولي. باداره خیریت دی؟ زړه دې راکې وچو. دروازه څوک همداسې بدربوي؟ نسیمه، اعصاب مې ډېر خراب دي. هېڅ په ځان نه پوهېږم چې څه کوم. ولې باداره څه شوي دي؟ څنګه دې اعصاب داسې خراب دي؟ پوښتنه رانه مه کوه چې زړه مې بیخي اور اخیستی اور. خدای دې خیر پېښوي. په دې چوکۍ باندې کښېنه، زه به پیلم درته ډکه کړمه چې مازه دې لږ ارام شي، بیا به خبره سره وکړو. خیر ویسي. باداره د چای پیاله دې هم در واخله. راکه ژوندی اوسې. ښه، د چای نه دې غله پم وکړه او سمه کیسه وکړه چې څه چل دی باداره. له چا سره لاس و ګرېوان شوی که څه؟ څنګه یې دا سر داسې ببر دی؟ ورکه وایي نسیمه، خوشې مې د خولې خوند را خراب کړو. چا؟ نور به نه څوک وي، پردل د کلي د فساد جړه درته یادوم. ولې له پردل سره دې په څه شي غږ پورته شو باداره؟ تا هغه خو ډېر کلک ملګري وایي که نه؟ ته مې نو اوس په زخمونو مالګې مه دوړوه نسیمه. پردل د ملګرتیا سړی نه دی، سم د لستوڼي مار دی مار. نسیم دومره نازانه نه دی چې چا سره به خواخوږي نه لري. خو ستا په خبرو مې سر خلاص نه شو باداره. سمه سپینه راته وکړه. کیسه خو داسې ده چې د خارج د تګ لپاره مې بیخي زیاتې پیسې د پردل په ضمانت قاچاقبر ته وسپارلې، او پردل هغه وخت ټټر راته وهلی و چې که چیرې خارج ته ونه رسېدلې پیسې به د بیرته نغدې واخلي. ښه، اوس لکه چې پردل د خپلې خبرې نه اوښتی دی. او بیخي سم په خبره ورسېدلې. پردل اوس په خپلو کړو خبرو باندې وچ منکر دی. دا خو ډېر خراب کار کړی دی باداره، چې په وسې نه وه پوره. تا ته باید هېڅ ضمانت نه وی کړی. ما هم دا خبره ژړوي. ته پوهېږې نسیمه، په هغه وخت کې مې هغه پیسې په ډېرې سختۍ ورته را پیدا کړې، په دې امید چې یا خو به مې تر خارجه پورې ورسوي، او که ونه رسېدم پیسې خو به مې په ځای وي. له دې کیسې نه خبر نه وم چې پردل به داسې نازواني را سره کوي. پردل په رښتیا هم ډېر د نازوانۍ کار کړی دی. زړه مې په دې درد کوي چې قاچاقبر موږ خپل منزل ته ونه رسولو، ان د ده د لاسه پر موږ وهل، ډبول، بندي کېدل او نور هغې سختۍ راغلې چې یو خدای ولیدلې. یاره باداره، یوه خبره درته کومه، خفه کېږه مه. ته هم ډېر ساده سړی چې د پردل غوندې سړي په خبرو تېروتلی. ته بیخي سمه خبره کوي نسیمه. د ده د لاسه مې تر اوسه په ځان کې د وهلو او ډبولو چاپونه پاتې دي. ورکه وایه ځه، پردل اوس څه درته وویل چې پیسې به دې څنګه کېږي؟ زړه ته خو مې نه رسي چې زه دې بیا هغه پیسو ته خوله خلاصه کړم. پردل خپله پښه له دې مسلې نه شاته کړه او راته یې ویل چې ته پوه شه او شیر اغا. هی باداره، پردل لکه تا غوندې ډېر کسان تېرېستلي دي. او شیر اغا خو دا ډېر وخت کېږي چې د ولسوالۍ په بازار کې هم نه لیدل کېږي. داسې ښکاري چې دم ځان ورک کړی دی. څه ودره چې د مجید شمېره خو مې یو وخت په موبایل کې ثبت وه. نه پوهېږم چې له موبایل نه مې څنګه وتلې ده.
دا صبر دا صبر چې څنګه ورته وواهم هلو څوک یې؟ مجیده خدای د خوار نه که وده نه پېژندم. نه ته څوک یې او څه ته دې زنګ راوهلی؟ لږ پس راتېر شه. ته څنګه ما نه پېژنې والکه؟ زه ملک ادم خان. وی اوس مې وپېژندلې. څنګه یې ملک صاحب؟ ښه یې؟ کور کې کراري ده؟ شکر دی د الله پاک مهرباني ده. د تاسو خواته څه غورې دي؟ کور کې ټول ښه یې؟ الحمدلله تر اوسه پورې خو ټول ښه یو. لږ پس راتېر شه. بې پروا خو مې ډېر لیدلی وو، مګر ستا په څېر بې پروا مې په ژوند نه و لیدلی. ملک صاحب دا خبره دې په څه پورې وکړه؟ لږ پس راتېر شه. دا خبره خو مې په دې پورې درته وکړه چې ته څنګه زوم یې چې تر اوسه دې د خپل خسر شمېره په خپل موبایل کې نه ده ثبت کړې. یاره ملک صاحب دې کې خو درته ملامت یم، خو ورکوی زما هم یو سر دی او سل سودا وي، او بل دا چې په کور کې ماشومانو مې ټلیفون کې ګوتې وهلې دي، ستا شمېره هم ترې لرې شوې ده، ځکه خو له شمېرې سره دې نوم رانغی. اوس دا ووایه چې څنګه دې زنګ را کړی دی، خیرت خو به وي؟ خیر و خیریت دی. له تا نه مې پوښتنه کوله چې په دې ورځو کې بېکاره یې او که نه؟ هو بېکاره یم. کوم څه دې راته ویل؟ او ځه ښه شو. اوس چې بېکاره یې نو خپل د نجارۍ سامان دې در سره راواخله او دستي زمونږ کره راشه. ملک صاحب د څه دپاره؟ لږ پس راتېر شه. د حجرې چت مې مسطح کوو، نو ځکه مې زنګ درته وکړ چې راشې او د دې کار مخه راته لنډه کړې. په دواړو سترګو. خو ملک صاحب که زما مني د دې په ځای چې د حجرې چت مسطح کړي د هغې لاړې او تیران ور بدل کړه، ځکه ډېر وراسته شوي دي. خدای مکه داسې نه چې مسطح یې نور هم ور وراسته کړي. لږ پس راتېر شه. ته د دې غم مه کوه، ما د دې هر څه غم خوړلی دی. پوه شوې؟ هغه څنګه؟ د حجرې د چت لاړې او دستکونه مې ټول له سره نوي کړي دي. دا څه وایي ملک صاحب؟ او لږ پس راتېر شه. خدای د سمندر استاد ته خیر ورکړي. د خټو لپاره مې هغه ورته راوست او کار یې راته خلاص کړ. دا خو دې ډېر ښه کار کړی دی. لږ پس راتېر شه. د حجرې د چت د پټولو سر مې هم د غوجلې د چت لاړې او تیران هم نوي کړل. بیا خو دې عجب کار کړی چې داسې ده نو زه هم زر تر زره درځم چې د مسطحې کارونه یې درته خلاص کړم. کور دې ودان. ملک صاحب نو ته به داسې وکړې چې د ولسوالۍ له بازار نه به میخونه د مسطحې رخت او چوپتۍ واخلې، چې دا تیار وي بس له خیره سره د یوې ورځې کار دی. ګوره مجیده لږ پس راتېر شه. په دې شیانو باندې له ما نه ته ډېر ښه پوهېږې. داسې وکړه چې د ولسوالۍ بازار ته لاړ شه او دا شیان هم په خپل زړه راواخله او بیا له بازار نه همداسې زمونږ کره راځه. سمه ده ملک صاحب، همداسې به وکړم. نوی کور نوی ژوند د BBC رادیویي ډرامه. د کلي اوسیدونکو د ځنګله د ونو په پرې کولو باندې ناغه ایښې وه، مګر له دې سره سره ملک ادم خان یو زیات شمېر شنې ونې ووهلې او لرګي خپل کور ته یوړل تر څو د غوجلې او د خپل کور د کوټو د چتونو په پوښلو کې ترې کار واخلي. اوس اورو چې رحیمداد او نسیم خپلو کې څه سره وایي. دا چې کنه دا کار د خلکو د سرونو جوړولو ډېر ضروري دی. سلام علیکم رحیمداد استاده. څه شي لګی بدره؟ وعلیکم السلام. ګواتې سترګو د لکه چې کار پرېږې نه مې ګورې چې په څه شي لګیا یم. بس زه پوه شوم بدره. که رښتیا درته ووایم چې ډېر مې درته زړه بس شو. دا خو په تا ډېرې بدې ورځې راغلي. دا داسې که نو چې په ګډو وډو سر شوې نسیمه د څه شي بدې ورځې یادې. بدره ته ملامت نه یې، بس د ټولو خلکو د کار مزه دې ورځو کې نشته دی. دا داسې که نو زه خو له خدای نه ډېر راضي یم.
شکر دی داسې ورځ نه چې څو کسانو ته ویښته جوړ نه کړم. نو چې کار دې جوړ وې تا به اوس له بېکارۍ نه دا کار کولی؟ دهقاني خو به دې نه وي شروع کړي باداره. دا داسې که نه دا کار زه له بېکارۍ نه کوم او نه یې په دهقانۍ کوم، ګواکې په خپل زړه یې کوم. نسیم دومره نازوانه نه دی چې ستا د زړه په خبره به نه پوهېږي، خو په دې مو پوه که چې دا د لښتي پاکولو درته چا ویلي که څنګه؟ ګواکې یو ځل خو مې درته وویل که نه چې دا په خپل زړه کوم، مسؤلیت مې دی، په اوبو خو موږ ژوندي یو. باداره په دې خبره دې خوشحاله شومه، بس کله خو شکر دی په همدا تاسې ودان دی، خو لږ ما هم پوه که چې څنګه د دې کار ته پام شو. بس دا دعا کوه نسیمه چې دومره وخت ژوندی پاتې شم چې د کلي ټول لښتي پاک کړم، ګواکې دا مې اوس ډېر غټ ارمان دی. ثواب ګټل خو آسان کار نه دی. نه نه نسیم دومره نازوانه نه دی چې ستا د دې کار په خیر به نه پوهېږي، خو باداره په دې ته پوه نه کړم چې دې کار ته دې څنګه بډې راوهلې؟ دا داسې که نو له ناظر ساتلی وم چې سیند کې مایان ښکار کړو او میله وکړو. دا خو مو سخت خوندور چکر وهلی دی. ګواکې خاورې مو خوندور چکر وهلی، خدای پاک له مرګه بچ کړو. دا څه وایې؟ هلته لکه چې کوم ځناور سره مخ شوي وایي که څنګه؟ نه ولدې او تندې ووالو. دا داسې که نه په سیند کې مایانو او نه یې اوبه د څښلو وي. دا خو د خواشینۍ خبره ده باداره. نسیم دومره نازوانه نه دی چې د اوبو په قدر به نه پوهېږي، خو رښتیا هم زموږ خلک د اوبو پاکوالي ته هم پام نه کوي او بې ځایه هم کاروي. ورکې که نسیمه د سیند په حال مې زړه ډېر خفه شو. دا داسې که نه هغه خو مې نه شو پاکولی، خو ما ویل چې دا د کلي لښتی به پاک کړم، ګواکې دا داسې که نه هسې نه چې دا اوبه هم لکه د سیند مردارې شي. خیر دی نسیم شرین دا ده که خو ګوره زما یو مشوره ومنه، که ځان ته ځان به درته دا کار ډېر سخت وي او ډېر وخت به مو نیسي. نو ګواکې څنګه وکړم؟ ګوره داسې وکړه مناسب ته ووایه چې ټولو کلیوالو ته د لښتیو د پاکولو دا شر ووایي. معجبینې ګلورینې لرې د له مخې چېرته یې؟ بیا څه خبره ده چې داسې چیغې راوهي؟ تا ته دې ویل چې اول لاړه شه، یو چاربطریخ لاچیدار چای راته له ډک کاپګوړې سره راتیار کړه. څه توره دې کړې چې داسې فرمایشونه دې شروع کړي او لاچیداره چایونه غواړي؟ لرې د له مخې ناظرګل دې دلته 3 ورځو کار په یو ورځ کې کړی. له چا سره دې لکه چې مزدوري شروع کړې؟ تا خو ماته نه ویلي. تا ته دې ویلي چې دا خبره مې درته کړې وه چې ډېر زر به دې ناظرګل غټ تجار شي تجار، خو تا نه منله. یو خو ته ټول عمر خیالونو کې تجارت شروع کوي، په عمل کې د هر کار ته ملا ماتوي، چې مزدوري دې کولی له بېکارۍ به خلاص وای. د مزدورۍ ورځې لاړې معجبین ګلې، تا ته دې ویل چې له خیره سره اوس به دې له ناظر خان سره خلک مزدوري کوي. هره خبره چې وي سپینه یې راته وکړه ناظره، ما ته معلوم یې تا ټول عمر په همداسې خیالونو کې تیر کړ. لرې د له مخې ته مې لاسونو ته لږ وګوره چې څنګه تڼاکې شوي دي، خو ثمره به یې لرې د له مخې درته ډېر زر راوړم. اوس راته ووایه چې د څه شکار دې شروع کړی چې ځان دې دومره ستړی کړی؟ له ادم خان ملک سره مې شریک کاروبار شروع کړی، بس دعا کوه چې وچلي. څو میاشتې کې به راسره د پیسو حساب نه وي له خیره سره. ادم خان ټولو خلکو ته معلوم دی، چاته یې خیر نه رسي، ته یې هسې خوشحاله کړی یې، تیر باسي دی. ناظرګل دې ویښته لمر ته نه دي سپین کړي، ټول عمر مې تجربو کې تیر شوی. تا ته دې ویل چې له خیره سره د ملک ادم خان غوندې خلک ما نشي تیر ایستلی. زه بیا به درته ووایم یادې لره، خو اوس مې پوه کړه چې د څه شکار مو شروع کړی. لرې د له مخې ټولو خلکو ته د خیر رسولو کار. تا ته دې ویل چې تیر کال ګازي بخارۍ خلک مړه کړل،
موږ ورته کلي کې د لرګیو ټال جوړوو او ښه په ارزانه بیه پرې خرڅوو. زما خو یې زړه نه مني چې دا خبره دې رښتیا وي او یا د ملک ادم خان در سره دومره ښه وکړي. ما درته ویل کنه چې دا خبره 100% کې څه چې 100% کې رښتیا ده. لرې د مخې تا ته به نور د کلي ښځې د تجار ښځه وایي او له دې وروسته به نه ته زړې جامې واغوندې او نه به یې عبدالقادر ګل ته ور واغوندې. زما لا نصیب دومره د خو نه دی. اوس مې په دې خیالي وعدو او خبرو مه خوشحاله وه چې حقیقت کې دې راته ښکاره کړ نو بیا به یې ومنم او باور به مې وشي چې ته مې په پرمختګ دومره سوځې نو خلک به څومره سوځي له خیره سره چې ناظر ګلم تجار شو. ناظره نور دې دا مسخرې بس کړه پرېږده چې خپل کار وکړم. تا ته دې ویل شي چې څو ورځې وروسته ډک جیبونه کور ته راشم او لرې د له مخې بنډلونه د سترګو ته وشړقومه نو بیا به دې باور وشي. او خدایه دا سر مې څنګه وګرځېد. اوه ځمکه را لاندې ګرځي. څوک اوهو کمبرګوله څه در باندې وشول؟ جګ شه کمبرګوله ولې ولوېدې؟ څه وشوله؟ مجید استاده ته یې؟ او زه یم. په تا باندې څه وشول؟ کوم ځای خو به دې خوږ شوی نه وي؟ پوهېږم چې څه را باندې وشول. ناڅاپه مې سر وڅرخېد او په زړه مې ذوب راغی. ولې ناروغه یې که څنګه؟ نه ناروغ خو نه یم، جوړ روغ په لاره روانو چې همداسې شوم. عجیبه ده چې ناروغ هم نه یې نو بیا ولې داسې یو ناڅاپه د لارې په سر راولوېدې؟ داسې ګمان کوم چې زما د خطرناکو سفرونو تاثیر به وي. څه شی؟ پوه نه شوم. په قاچاقي لاره چې خارج ته تلم ډېرې سختې را باندې تېرې شوې. پولیسو ووهلم، لوږې او تندې مې ولیدې، ځکه اوس کمزوری شوی یم او داسې ناڅاپي حمله را باندې راځي. خامخا همدا خبره به وي. بدن چې کمزوری شي همداسې کېږي. اوه ما په دې لاره ډېر مشکلات ولیدل. کاشکې هېڅ په دې لاره باندې تللی نه وی، اوس به رک روغ وی. ته ښه وایې، خو هغه متل دی چې وایي وروستی عقل ړومبی نه وي. له ما سره هم هغه وخت دا فکر نه و، اوس یې په تاوان پوه شوم. زه خیر چې ژوندی را رسېدلی دا هم غټه خبره ده. خدای به دې ښه کړي. اوه که خدای کول د وخت په تېرېدو سره ښه کېږم. بدن چې بیرته پخواني حالت ته ورګرځي یو څه وخت ته اړتیا لري. تر هغو پورې له ځان سره پام کوه، هسې نه چې بې اختیاره ولوېږي او خدای مکه کوم ځای دې ډېر خوږ شي. اوه له ځان سره خو پام ضرور دی. که دې زړه بد کېږي شربت به درته راوړم چې ویې څښې. نه په خپله ښه کېږم، خدای دې اجر درکړي. ګوره کمبرګوله له زړه درته وایم چې سړي اوبه یا جوس به درته راوړم، ورسره بیدار به شي. اړتیا یې نشته، اوس بیدار شوم. هسې مې د غورځېدو په وخت سر را باندې ډېر وڅرخېده، اوس د خدای فضل له بیخي ښه شوم. ښه نو لاس دې ما ته راکه، له خاورو راپورته شه. لاس مې در ونیسه. راجګ شه دغسې. خیر وسې، خدای دې خیر درکړي. تکیه درکړم او که په خپله تلی شي؟ نه په خپله تلی شم، تکیې ته اړتیا نشته. راځه تر څو چې بیدارېږي تر هغو پورې له ما سره په دوکان کې کښېنه. نه کور ته به لاړ شم، اوس خو ښه شوم، بیدار یم. نه همداسې خو نشي رانه تلی. په دوکان کې مې چای تیار ایښی دی، له کوره مې توت هم راوړي دي، هغه وخوره چې لږ دې زړه پې تکیه شي. ته دې ویل شي له خیر سره دا کار یم دا دی ختم. یاره ناظره په کار کې دې منم، لږ په ترتیب شه د خپلې خورۍ نتیجه به ووینې. ژر به د کلي له پیسهدارو سړیو نه حساب دی. او تا ته دې ویل شي ملک صاحب هدف خانه په خوله دې برکت شه، وایي ما د دې کار لپاره شپه او ورځ په ځان یوه کړې ده. زه خو ځکه درته وایم چې ډېر زر به یې ګټه ووینې.
لرې د له مخې ټال مې جوړ کړی دی، بس یوازې ته انتظار یم چې لرګي راوړې او زه یې خرڅ کړم له خیره سره. لږ په سره تېر شه، په لرګیو پسې به ته په خپله ځې. زه خو یې نه درته راوړم. څه تا ته دې ویل شي لرګي به هم زه راوړم؟ هو خود به یې ته راوړې. خو لږ په سره تېر شه، اندېښنه مه کوه، ډېر څه کار نه دی. یوازې تر ځنګل پورې ځان ستړی که، ونې ووهه او رایې وړه، دلته یې خرڅوه. څه شی لرې د له مخې خوب وینې که څه؟ ولې کومه خرابه خبره مې وکړه؟ تا ته دې ویل شي د ځنګل ونې وهل خو ناروا دي، مطلب یې دا دی چې منع کار دی، خلکو منع کړی دی. یاره ناظره سړی څه درته ووایي نو؟ څه به راته وایي ملک صاحب، مطلب دې څه دی له خیره سره؟ لږ په سره تېر شه، مطلب مې دا دی چې ډېر ډارن سړی. آها ډارن نه یم، لرې د له مخې تر زمري یم زړور یم، تر زمري، خو خبره دا ده چې دا کار منع دی. په دې خبرو پسې مه ګرځه، لږ په سره تېر شه، ته زما تر لاس لاندې کار کوې، غم یې مه کوه. که کومه خبره وه زه یې فیصله کوم. خو که څوک خبر شي چې دا لرګي خرڅول چا، نو لرې د له مخې سزا خو به یې ماته راکوي، ځکه چې د لرګیو په ټال کې خو زه کار کوم. لږ په سره تېر شه، ما خو ځکه درته وویل چې ډارن یې ډارن. تا ته دې ویل شي ډارن نه یم، اصل لږ اندېښمن یم. ګوره ناظره، کاروبار چې کوې د دې خبرو په کیسه کې به نه کېږې. لږ په سره تېر شه، په بېغمه زړه خپل کار کوه. خو که څوک خبر شول نو لرې د له مخې ما درته وویل چې په دې کیسو پسې مه ګرځه. لږ په سره تېر شه، که چا پوښتنه کوله سیده یې ما ته راولېږه، پوه شوې که نه؟ تا ته دې ویل شي پوه شوم. او یوه خبره بلم، د خلکو ځواب زه وایم. بس اوس نو ما ته راپرېږده له خیره سره، خو یوه بله ستونزه هم شته ده. د څه شي ستونزه؟ د لرګو د خرڅولو لپاره خو تل هم پکارېږي، خو لرې د له مخې مونږ یې نه لرو. لږ په سره تېر شه، ما وویل چې کوم غټ مشکل به وي، دا خو دومره خبره نه ده. تا ته دې ویل شي ملک صاحب دا ډېره غټه ستونزه ده، بې له تلې خو لرګي نه تلل کېږي، او که ته وایې چې په مترې خلکو ته ورکوو هغه بیا بېله خبره ده. نه نه نه، په متر یې مه خرڅوه. لږ په سره تېر شه، د تلې غم زه درته خورم، پوه شوې؟